یو وخت خبره ده په یو داسې پاچاهۍ کې چې هر سهار به د لمر وړانګې خوښۍ له ځان سره راوړې. هلته یوه شهزادګۍ اوسېده چې نوم یې اروهیني و او د هغې په موسکا کې لکه ټوله نړۍ ځای شوې وه. اروهیني زما شهزادګۍ نن دې بیا ټول باغ په خندا ډک کړ. پلاره دا باغ خو له مخکې نه هم ښکلی دی، زه یوازې ورسره لوبې کوم. نه لورې دا باغ نه بلکې دی چې د دې ماڼۍ اصلي ښکلی. مورې ته به تل زما سره اوسې سمه ده؟ او زما ګرانه لورې تل. پاچا او ملکې هغې سره تر خپل ژوند هم زیات مینه کوله. هغې یوازې لور نه وه بلکې د دوی ټوله نړۍ وه. تر څو چې موږ ژوندی یو هېڅ غم به تا ته رانږدې نه شي. خو ښایي بخته د هغې دا خوښۍ ډېر وخت منظور نه وي. مورې ته ولې داسې چوپه یې؟ له ما سره ولې خبرې نه کوې؟ اروهیني زما ماشومې مه ژاړه. ما داسې مه ګوره. نه مورې ته هېڅ ځای ته نه ځې. ته به تل زما سره اوسې. تل به در سره یم. خو ته به مې نه وینې. ملکې ته موږ پرېښودلی نه شې. وګوره زموږ لور ته ستا اړتیا ده. ته به هېڅکله دا پرېږدې چې هغه ځان یوازې احساس کړي. زه ژمنه کوم. خو ستا پرته به دا څنګه وکړم؟ مینه خپله لاره پیدا کوي. وړه اروهیني نه پوهېده چې ولې مور له هغې نه لرې کېږي. مورې پاسنه. وګوره زه نه ژاړم. تا ویلي و چې که زه وژاړم تا ته به ښه نه وي. یو څه وخت وروسته پاچا پرېکړه وکړه چې بیا واده وکړي. د نوې ملکې نوم مالوي کاو. هغې خپل 2 ماشومان هم له ځان سره ماڼۍ ته راوستل. اروهیني هغوی ته کتل خو نه پوهېده چې اوس به یې ژوند څنګه شي. اروهیني دا د ستا نوې مور. سلام مورې. اوس موږ ټول یو کورنۍ یو. خو ورو هر څه بدلېدل پیل شول. دا وګوره. رښتیا هم څومره ناولې ده اروهیني. ولې تر اوسه دا فرش پاک نه دی؟ مورې زه یې کوم. ژر وکړه. نور هم تیزه. یاد ولره ته نور د دې ماڼۍ شهزادګۍ نه یې. اروهیني چوپه وه. حیرانه وه. دا څه روان دي؟ اروهیني ته ولې دا ټول کارونه کوي؟ ته ولې زما له لور نه دا کارونه کوي؟ نه پاچا صاحب. زه خو دا من کوم. وایم مې کوه. خو دا خو هېڅ نه مني. لورې تا ته هېڅ اړتیا نشته چې دا کارونه وکړې. نه هېڅ اړتیا نشته. ته د دې ځای شهزادګۍ یې. خو پاچا نور په دې نړۍ کې نه و. پلاره مهرباني وکړه راپاسه. وګوره زه دلته یم. تا ویل چې هېڅکله به ما یوازې پرېږدې. پلاره له ما سره خبرې وکړه. مهرباني وکړه. دا د نه یوسئ. ډېر ډرامه کوي. اوس نور هېڅوک نه و چې هغه وژغوري. مورې زه هم لږ خواړه ترلاسه کولی شم. وا دې اورېدل؟ شهزادګۍ ته خواړه پکار دي. مورې زه له سهاره وږې یم. ای لورې ولې دې مخکې ونه ویل؟ اوس خو خواړه ختم شوي. بل ځل ژر وایه. او بل ځل ژر راځه. دا خواړه ډېر خوندور دي. او خوږ هم ډېر ښه دی. او هر څه عالي دي. مورې پلاره. که تاسو وایئ داسې به نه و. اوس خو ما ته څوک خواړه هم نه راکوي. ما څه ګناه کړې ده؟ ولې ټول راسره داسې چلند کوي؟ زه ډېر وږی یم. هېڅوک ما ته هم نه ګوري. نه تاسو زما سره وایئ دا به راسره نه کېدل. زه تاسو ډېر یادوم. هغه شپه اروهیني بشپړه یوازې وه. ټول مې پرېښودل. مورې پلاره ایا زما غږ اورئ؟ زه نور یوازې نشم پاتې کېدی. ته یوازې نه یې. څوک دی هلته؟ او بیا د هغې مخې ته یوه پرې راښکاره شوه. ته څوک یې؟ مه وېرېږه زه دلته تا ته د زیان رسولو لپاره نه یم راغلی. آیا ته رښتیا هم یې وپرې؟ او زه ستا د مرستې لپاره راغلی یم. زما مرسته؟ اوس ته نور یوازې نه یې. پرې خپله لاس وړاندې کړ. او په هغې رڼا کې یو عجیبه مخلوق راښکاره شو. دا څه شی دی؟ دا خو یو مار دی. او خو دا عادي مار نه دی. زه ترې وېرېږم. مه وېرېږه دا ستا ساتونکی دی. ساتونکی؟ کله چې ته په خطر کې وي دا به تا وژغوري. آیا دا به ما ته زیان ونه رسوي؟ هېڅکله نه. او همداسې وشول. کله چې د هغې ناسکه مور بیا هڅه وکړه چې هغه زوروي. دا ټول کالي وینې. 100 بنډلونه دي. نن به دا ټول ته وینځې. خو دا ډېر زیات دي. زه به دا ټول یوازې څنګه وکړم؟ او هماغه وخت کله چې هېڅوک د هغې مرستې ته نه و هماغه مار ورسره راښکاره شو. هغه په خپل جادو سره په یوه شیبه کې ټول کالي پاک کړل.
دا په خپله پاکیږي. بله ورځ کله چې د هغې خور هڅه وکړه چې هغه له ځینو وغورځوي. بس نور بس دی. ستا له وجې ټول خلک تا خوښوي. خو ناڅاپه هغه مار راورسېده او روهینې یې وژغورله. یو ځل بیا هغه خوندي پاتې شو. ته بیا راغلې. اوس هغه مار یوازې ساتونکی نه و بلکې د هغې یو ملګری هم ګرځېدلی و. ته هر ځل په سم وخت راځې. مخکې زه له تا ډېر وېرېدم خو اوس تا سره اوسېدل ښه راته ښکاري. ته زما ملګری سمه ده. یو څه خو چې هر ځل یې هغه له خطره ژغورله. او مور یې هماغه مار. کوم مار؟ اوس مالویکا ته هر څه ورو ورو روښانه کېدل. هغې په زړه کې فکر وکړ موږ به همدا له هماغه سره وتړو. د هغې ناس که مور پلان جوړ کړ چې اروهینې له هماغه مار سره واده کړي تر څو هماغه مار یې وژني او د هغې کیسه همدلته پای ته ورسېږي. بله ورځ ټول دربار راټول شو. ټولو فکر کاوه چې کومه لوی اعلان به کېږي. واورئ، نن زه یوه مهم اعلان کوم. څه به وي؟ د شهزادګۍ اروهینې واده ټاکل شوی دی. څه؟ او د هغې زوم به یو الهي مار وي. دا څنګه کېدی شي؟ اروهینې د ناوې په شان ناسته وه او تر څنګ یو مار و. هماغه چې د هغې زوم کېده. زه وېرېږم. خو زه پر تا باور لرم. کله چې شپه ژوره شوه عجیبه څه پیل شول. هغه مار ناڅاپه ځلېدلو ته شروع کړه. د هغه شاوخوا تیزه رڼا خپره شوه او په بلې شېبې کې د هغې مخې ته یو شهزاده ولاړ و. هغه عادي مار نه و بلکې یو د لند ښکار شهزاده و. زه تل داسې نه وم. پر ما یو لند شوی چې زه یې مار ګرځولی وم. لند؟ تر هغې چې یوه نجلۍ له ما سره واده ونه کړي زه به مار پاتې کېدم. نو زموږ واده؟ او ته بې له دې چې پوه شې ما له دې لند ته خلاص کړې. خو کیسه یوازې دلته نه ختمېږي. نور څه؟ زه د دې ټول هېواد تر ټولو لوی شهزاده یم. شهزاده؟ له نن ورځې وروسته اروهینې د دې سلطنت ملکه ده. دا ټول ستا له برکته دي. او هغه مار چې هغې فکر کاوه یوازې یوه ټوکه ده په حقیقت کې د ټول هېواد تر ټولو لوی پاچا و. دا څنګه کېدی شي؟ ما خو غوښتل چې دا ووژل شي ځکه مې له مار سره واده ورکړ. خو د اروهینې ناسکه مور لا هم له خپل هسته نه وه تېر شوې. هغې فکر وکړ که زه خپله لور له تر دې هم لوی تور او کوي مار سره واده کړم نو هغه به د ټولې نړۍ تر ټولو لویه ملکه شي. واورئ، ټول لاړ شئ او د دې هېواد تر ټولو لوی مار پیدا کړئ. کله چې زما لور له هغه سره واده وکړي نو هغه به د نړۍ تر ټولو لویه شهزادګۍ شي. رښتیا مورې؟ او دا ځل به هېڅ تېروتنه ونه کړو. ژر لاړ شئ. ما ته هغه مار راوړئ. ملکې صاحبې لکه څنګه چې تاسو ویلي وو موږ تر ټولو لوی مار راوستی دی. ډېر ښه. زما لور به له همدې مار سره واده وکړي. اوس به وګورئ چې زما د لور بخت څنګه بدلیږي. مورې رښتیا زه به ملکه شم. نه ته به تر ټولو لویه ملکه شې. واورئ ټول خلک. ټوله مانۍ سینګار کړئ. له نن څخه د واده تیاري پیلېږي. مورې، دا مار عجیب ښکاري. دا څه کېږي؟ زه وېرېږم. نه، دا غلط شو. او همداسې خپلې مور خپله لور له یو وحشي مار سره واده کړه. پای. که دا کیسه مو خوښه شوې وي نو مه هېروئ چې لایک، شریک او سبسکرایب یې کړئ او د نورو داسې کیسو لپاره زموږ سره پاتې شئ.